السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په دې ویډیو کې زه تاسو ته د درد ختمېدو دپاره یو دم ښیم. که ستاسو په هر ځای باندې درد وي، که په سر باندې مو درد وي، په غاښ باندې درد وي، په لاس باندې درد وي، په خپې باندې درد وي، په ملا باندې درد وي، غرض په هر ځای کې ستاسو درد وي چې دا دم پیشوف کوي، نو انشاءالله دا درد به مکمل ختم شي. ټیک شوه؟ نو دم څنګه دی په توجه سره یې وورئ. ښه غوږ شئ ورته ښه جي. نو تاسو به دا چې کوم ځای خوږېږي، په سر باندې درد دی، یا په غاښ باندې درد دی، یا په ملا باندې درد دی، په لاس باندې درد دی، یا په خپې باندې درد دی، چې کوم ځای ستاسو خوږېږي درد یې په هغه ځای باندې به دا ښی لاس کېږدئ. ښی لاس چې تاسو په هغه ځای باندې کېږو، نو درې ځل به بسم الله الرحمن الرحیم ووایئ. چې درې ځل تاسو بسم الله الرحمن الرحیم وویلې، هغې نه بعد به دا دعا اووه پیرې ووایئ. دا دعا داسې دی: اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. دا دعا ده. ټیک ده؟ دا دعا چې تاسو اووه پیرې ووایئ او ورشوف کوئ پې، نو دغه درد چې دی دا به انشاءالله مکمل ختم شي. صحیح ده؟